نن یوه کیسه درته کوم، دومره خوږه کیسه به م په ژوند کې لا هم نه وي اورېدلې. یوه ورځ یوه مرغۍ د الله جل جلاله څخه خوابدې وه. ورځې ډېرې تېرې شوې، خو دا مرغۍ د الله جل جلاله سره هېڅ خبرې ونه کړې. ملایکو به هم د الله جل جلاله څخه د دې مرغۍ پوښتنه کوله، او الله جل جلاله به ورته ویل وایي هغه به بېرته پخلا کېږي. زه یوازې هغه څوک یم چې ګیلې یې اورم، او یوازینی زړه یم چې دردونه یې ساتم. بالاخره مرغۍ هم په یو ښاخ کېناسته. الله جل جلاله ته یې په ګیلو سر شو. کوچنۍ زالکۍ مې درلودله، زما د ستړیا بېوسې او بېکسې یوازینۍ خونه وه. تا همغه هم رانه واخیسته. دا بې وخته طوفان د څه شي و؟ څه دې غوښتل؟ زما دې ځالې ستا د دې پراخې نړۍ څه ځای نیولی و؟ زړه یې ډک شو، د ډېره درده خاموشه شوه. د دې سکوت عرش په لړزه راوستو. ملایکې حیرانې شوې. الله جل جلاله مرغۍ ته وویل یو مار دې مخې ته په ځاله در روانو. باد ته مې وویل چې په منډه دې ځاله چپه کړي. هماغه و چې د ځالې د چپه کېدو سره ته هم په هوا شوې او د مار د کمین نه روغه ووتلې. مرغۍ د الله جل جلاله دې ځواب ته حیرانه او سرټیټې شوه. الله جل جلاله زیاته کړه، څه نورې بلاوې مې هم د خپلې مینې په خاطر له تا نه لرې کړې، خو تا هم په ناپوهۍ کې زما بدۍ ته ملا وتړله. د مرغۍ ستونی ډک شو او اوښکې په سترګو کې ډنډه شوې. وجود یې زیړ شو او چغه هار یې ټوله نړۍ په سر واخیسته. نو د دې کیسې څخه اصلي مطلب دا دی دوستانو، حتی د یوې مرغۍ د ژوند دومره غم له الله جل جلاله سره شته، نو د الله جل جلاله وعده ده چې زه مې په خپلو بندګانو باندې د دوی له خپل مور او پلار څخه او یا زه نه مهربانه یم. نو کوشش وکړئ د الله جل جلاله له رحمت څخه مه نه امیده کیږئ. په انسان باندې هر ډول تکلیف چې راځي، په دې کې د الله جل جلاله خپل حکمت وي. هیڅ وخت انسان باید د الله جل جلاله له دربار باید نا امیده نشي. السلام علیکم.